د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د خپل کار په دفتر کې د ښار او ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکو ستونزې او عریضې د حل په موخه واورېدې او اړونده ادارو ته یې په کتبي ډول لازمې سپارښتنې وکړې. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د یوې غونډې پر مهال د اعلیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله لخوا د مشاعرو تنظیم په موخه توشیح شوی قانون شاعرانو ته ابلاغ شو. د غونډې ګډونوال وایي دا قانون به ښه او ناکاره شعر جلا کړي او د ټولنې د اصلاح لپاره به ګټور تمام شي. ننګرهار کې د غذایي تسمم له امله د شپږ ناروغانو پر وخت درملنه وشوه. د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ په یوې مدرسې کې د غذایي تسمم له امله د شپږ طالب العلمانو د مومندرې غنیخیلو او حوزوي روغتونونو کې درملنه ترسره او بیرته بشپړې روغتیا سره خپلو کورونو ته ستانه شول. جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې د نړیوال بانک په مالي او د یوناپس په تخنیکي همکارۍ 8مه ناحیه کې د 2 سړکونو د کانکریټ کولو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي په دغه پروژه کې 15.7 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د 3 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. د ننګرهار شینوار ولسوالۍ کې د 14 کلو علماء کرامو او قومي مخورو سره د امیرالمؤمنین حفظه الله د ناوړه دودونو مخنیوي فرمان تطبیق په اړه غونډه وشوه. د شینوار ولسوال مولوي محمد الحسن شهاب د ناوړه دودونو مخنیوي په اړه د فرمان متن ولوست او له علماء کرامو او مخورو وغوښتل ترڅو په تطبیق کې مسؤلینو سره همکاري وکړي. په جلال آباد ښار کې 15 کیلوګرامه تاریخ تیر او بې کیفیته توکي ضبط شول. د ننګرهار ولایت صنعت او سوداګرۍ ریاست د تاریخ تیر او بې کیفیته او تقلبي توکو د مخنیوي په موخه د جلال آباد ښار 4مې ناحیې ګڼ شمېرو سرایونو او ګودامونو څارنه وکړه چې په ترڅ کې 15 کیلوګرامه تاریخ تیر او بې کیفیته توکي راټول او د ریاست اړوند ګودام ته انتقال شول.